تازه خبر د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د کندهار ولایت سپین بولدک او د ننګرهار ولایت تورخم سرحدي دروازو ته 2000 موټرونه لیږلي دي. د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړو مشرانو هم د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي دروازې ته سفر کړی. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه موټرونه د څه هدف لپاره د بولدک او تورخم سرحدي دروازو ته لیږلي او د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي ولې هلته تللي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. ملا یعقوب 2000 موټرونه د سپین بولدک او تورخم سرحدي دروازو ته لیږلي. له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنولو په موخه د تورخم او سپین بولدک سرحدي دروازو ته د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت لخوا د دغه وزارت د وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په ځانګړي امر 2000 بربري موټرونه لیږدول سوي ترڅو د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي، چې دغه اقدام یې د افغانانو له تود هرکلي سره مخ سوی دی. همدارنګه په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي دروازې ته سفر کړی. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د مالی او اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو جګپوړي پلاوي د بیرته ستنېدونکو کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په موخه تورخم ته سفر کړی. د ننګرهار لپاره د اسلامي امارت ولایتي ادارې ویلي چې په دغه پلاوي کې د عبدالسلام حنفي په ګډون د اطلاعاتو او کلتور وزیر خیر الله خیرخوا، د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی، د مالیې وزارت مالی معین مولوي عبدالکبیر احمد، د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمی، د ننګرهار والی حاجي مولا محمد نعیم اخوند او یو شمېر نور چارواکي شامل دي. سرچینه زیاتوي چې دغه پلاوی به تورخم ښارګوټي کې هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو ستونزو او مشکلاتو ته د رسېدو او هلته د شته خدماتو ارزیابۍ په موخه اړین اقدامات ترسره کړي. نن په پاکستان کې نصب شوو افغان کډوالو ته د ورکړل سوي ضرب الاجل وروستۍ نیټه ده چې د پاکستاني چارواکو په وینا تر دې وروسته به یې هلته نیسي او په جبر به یې خپل هیواد ته استوي. له پاکستانه ایستل سوي کډوال بیا وایي چې تر دغه مهلت مخکې هم ورسره ناوړه چلند سوی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښه چارې، د الله په امان.